په مسند احمد او نورو د احادیثو په کتابونو کې دا حدیث ذکر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اعطیت امتی 5 خصال فی رمضان لم تعطها امه قبلهم. جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: زما امت ته په رمضان المبارک کې د دوی د شرافت په وجه 15 داسې خاص شیان ورکړل شوي چې هغه مخکینی یو امت ته هم نه ورکړل شوي. اول دا چې د روژهدار د خولې بوی کم چې د لوږې د وجې بیدار شوي، الله رب العزت د مشکو د بوی نه هم ډیر زیات خوښ وي. د روژهدار د خولې بوی کم چې د نس یا د معدې څخه بوی راوځي، الله رب العزت د مشکو د بوی نه هم زیات خوښ وي. دویم دا چې فرشتې د دوی دپاره د روژه ماتې پورې د مغفرت دعاګانې غواړي. یعنې روژهدار چې کله پیشلمی وکړي بیا تر روژه ماتې پورې دا فرشتې د خدای جل جلاله څخه د مغفرت دعاګانې غواړي دې بنده لره. دریم دا چې د دوی دپاره به هره ورځ الله رب العزت جنت شایسته کوي. بیا الله رب العزت جنت ته فرمایي: قریبه ده چې زما نیکان بندگان به د خپل ځان نه مشقتونه تکلیفونه لرې کړي او تا ته به راشي. څلورم دا خصوصیات الله رب العزت د نبی علیه الصلاۃ والسلام امت ته ورکړي په دې کې په دې میاشت کې به سرکش شیطانان وتړل شي. یعنی په دې میاشت کې الله رب العزت د روژې په میاشت کې د سرکش شیطانان به الله رب العزت بند کړي. په دې نورو میاشتو کې چې کم بندگان به ګناهو ته رسېدل، د روژې په برکت سره به دا بندگان په دا روژه کې به دا ګناهو ته نشي رسېدلی. او پنځم دا چې په آخر شپه د روژهدارو به بخشش کول کېږي. بیا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم وکړي چې یا رسول الله ایا دا د لیلۃ القدر شپه ده چې په دې کې به دوی بخشش کول کېږي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل: نه، بلکې قانون دا دی چې مزدور ته مزدوري هغه وخت ورکول کېږي کله چې کار پوره کړي، یعنی د هر روزې په آخر کې به دوی مغفرت کول کېږي. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت خصوصیات چې الله رب العزت دوی ته ورکړي وو. نو راسي زما خوږو ملګرو او دوستانو قریبانو په دین مینو مسلمانانو چې الله رب العزت د نبی علیه الصلاۃ والسلام امت ته دا خصوصیات ورکړي، نو راسي چې موږ هم حقیقتا روژه ونیسو. داسې روژه ونیسو چې هغه د الله او د هغه رسول باندې خوشحاله سي په دې روژه باندې. داسې روژه نه چې بیا یعنی په خوله مو روژه یي، په سترګو مو روژه نه یي، د غوږو مو روژه نه یي، د لاسو مو روژه نه یي، د پښو مو روژه نه یي، په خوله مو روژه یي مګر په سترګو مو زنا یي، په خوله مو روژه یي مګر د غوږو مو بد کار وي، بد اورېدل وي، او په خوله مو روژه یي مګر د لاسو مو بد کار وي، بد پیل باندې کوو، یو مسلمان زورونه باندې کوو. نو دې ته روژه نه وایي. روژه هغه ده چې د الله او د رسول باندې خوشحاله وي. الله پاک دې په دې کوتا خبرو باندې د نیکو اعمالو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. محترمو که تاسو غواړئ چې په دې ثواب کې داخله شئ نو دا ویډیو شیر کړئ چې تر نورو مسلمانانو پورې ورسیږي او صدقه جاریه وګرځي.